السلام علیکم دوستانو. دې ویډیو کې موږ وایو لغتونه او سره د مثالونو، یعنی جملې کې به موږ د هغه لغات استعمالو. لومړی لغت دی اپوینټمنټ. اپوینټمنټ وخت اخیستل، د یو څه شي دپاره وخت اخیستل هغه ته اپوینټمنټ ویل کېږي. لکه مثال She has a doctor's appointment. She has a doctor's appointment. هغه د ډاکټر سره وخت لري. د وخت اخیستی نو اپوینټمنټ دی. She has a doctor's appointment. د ډاکټر سره وخت لري. دویم مثال یې Can I make an appointment? Can I make an appointment? آیا زه د ملاقات وخت نیولی شم؟ د یو میټینګ دپاره یا ډاکټر اپوینټمنټ اخیستلو دپاره ته ورته وایي Can I make an appointment? یعنې وخت اخیستی شم. انوایټ بل لغت دی انوایټ، راغوښتل یا دعوت ورکول، انوایټ کول. لومړی مثال Let's invite everyone. Let's invite everyone. راځئ چې ټول دعوت کړو. راځئ چې ټول دعوت کړو، انوایټ یې کړو، راویې غواړو، راغوښتل شول. دویم مثال Invite my friends. Invite my friends زما ملګري دعوت کړئ، یا ویلی شي زما ملګري راوغواړئ. Invite my friends یا ویلی شي Invite my family زما فیملی دعوت کړئ. نو invite دعوت یا راغوښتل. Argue. argue موږ خپل جملو کې زیاتره استعمال کړی، ویل کېږي شخړه کول یا بحث کول. په یو خبره باندې ګرمیدل یا په هغې بحث کول، شخړه کول، هغې ته ویل کېږي argue. لومړی مثال We argue sometimes. We argue sometimes موږ کله کله بحث کوو، یعنې زموږ کله نه کله بحث راځي منځ کې. We argue sometimes موږ کله کله بحث کوو. دویم مثال Don't argue with me. Don't argue with me له ما سره بحث مه کوه. Don't argue with me له ما سره بحث مه کوه. بل لغت دی suggest. suggest ویل کېږي وړاندیز ورکول یا یو چاته مشوره ورکول چې داسې کوه یا مه یې کوه، وړاندیز ورکول. لومړی مثال I suggest we leave early. I suggest we leave early. زه وایم چې موږ باید زر لاړ شو. دا څه شو؟ مشوره ورکول او وړاندیز هم ورکول چې ته په یعنې سوچ وکړه. زما د نظره باید موږ یعنې وخته لاړ شو. I suggest we leave early. زه وایم چې موږ باید یعنې زر لاړ شو. دا څه شو؟ هغې ته نظریه ورکول، وړاندیز کول ورته چې یعنې د وخته به لاړ شو. دویم مثال I suggest trying again. I suggest trying again. زه وایم چې یو ځل بیا هڅه وکړي، یو ځل بیا کوشش وکړي. I suggest trying again. ته ورته وړاندیز کوې چې یو ځل بیا کوشش وکړه. apologize بخښنه غوښتل، عذر کول. لومړی مثال You need to apologize now. You need to apologize now. ته باید اوس بخښنه وغواړې. دویم مثال I apologize for this. I apologize for this. زه د دې لپاره بخښنه غواړم. I apologize for this. زه د دې لپاره بخښنه غواړم، یعنې کوم کار د هغه نه چې ته ورته زه د دې کار دپاره بخښنه غواړم یا د خبرې دپاره. بل لغت دی agree موافقه کول یا رضا کول، راضي کېدل. لومړی مثال I agree with your idea. I agree with your idea. زه ستا نظر سره موافق یم. زه دې ستا نظر یا نظریې سره موافق یم یا راضي یم ورسره. He agrees with me. He agrees with me. هغه زما سره راضي دی، زما سره موافق دی. discuss بحث کول پې یا خبرې کول، یو شی ډسکس کول. د مخکې چې کوم بحث و هغه
د تیزی بحث دی او دا بحث یو خبره څېړل په هغې باندې خبرې اترې کول او بحث وی کول هغې ته ویل کېږي ډسکس. لومړی مثال Let's discuss this now. Let's discuss this now. راځه چې دا اوس خبرې پرې وکړو. یو خبره یو موضوع ته راځه په دې باندې اوس خبره کوو. Let's discuss this now. راځه چې دا اوس پرې خبرې وکړو. دویم مثال We will discuss it soon. We will discuss it soon. موږ به پرې زر بحث وکړو. موږ به پرې زر بحث وکړو. یعنی خبرې اترې به پرې وکړو. بل لغات دی schedule. schedule کېږي مهالویش یا د وخت ټاکنه. یو شي ته وخت ټاکل یا لیول کول هغې ته ویل کېږي وخت ټاکل یا مهالویش schedule. لومړی مثال I have a busy schedule today. I have a busy schedule today. زه نن مصروف مهالویش لرم. یعنی زما وخت چې کوم ټاکلی دی د ورځې کوم مهالویش دی هغه ټول بیزي دی مصروف دی. I have a busy schedule today. schedule مثال سبوی کې تر غرمې پورې کار مې دی هغې نه وروسته بل کار دی یا هغې نه وروسته کوم اپوینټمنټ مې دی نو ټول schedule مې بیزي دی هغې ته schedule ویل کېږي چې هر شی په وخت تعین وي مهالویش وي. دویم مثال The schedule is full. The schedule is full. مهالویش ډک دی. که چېرته ته ډاکټر ته لاړ شې ورته چې ما ته اپوینټمنټ راکړه لکه مخکې څنګه موږ وویلې نو ته هغې ته The schedule is full. د اپوینټمنټ دپاره یعنې وخت نشته ټوله ورځ کې د ډاکټر اپوینټمنټ سکیجول چې کوم دی هغه ډک دی نو The schedule is full مهالویش ټول ډک شوی دی. بل لغات دی purchase. purchase اخیستل. buy او purchase تقریبا یو شی دی یو معنا ورکوي د یو څیز اخیستل هغې ته ویل کېږي purchase. لومړی مثال Can I purchase this? Can I purchase this? آیا زه دا اخیستلی شم؟ Can I purchase this? یا Can I buy this? نو یو شی راځي. دویم She wants to purchase a gift. She wants to purchase a gift. هغه غواړي تحفه واخلي. She wants to purchase a gift. هغه غواړي تحفه واخلي. بل مثال دی borrow. last one borrow پور یا قرض چې ورته وي borrow. لومړی مثال I borrowed money from him. I borrowed money from him. ما له هغه نه پیسې قرض واخیستلي. I borrowed money from him. ما له هغه نه پیسې قرض واخیستلي. او borrow یوازې قرض لپاره نشي استعمالېدلی. کله څوک چا نه یو څه شی غواړي او ورته وایي چې دا زه لږ استعمالوم یا کارومه یې نو هغې دپاره هم استعمالیږي. لکه he wants to borrow my bike. he wants to borrow my bike. هغه زما بایسکل غواړي یعنی لږ استعمالي بیرته راوړي نو هغې دپاره هم استعمالېدی شي. ته ورته وایي can I borrow your chair. کولی شم ستا د چوکۍ لږ ساعت دپاره واخلم نو هغه لږ ساعت دپاره اخیستل هم ته استعمالولی شي چې borrow انګلیسي کې ورته استعمال کړي.